که یو څوک پریشان دی یا یو څوک بې سکونه دی یا یو څوک په مشکل کې دی او غواړي چې د مشکل څخه خلاص شي، د پریشانۍ څخه خلاص شي، نو یو داسې عمل دی وکړي چې د هغه په وجه باندې به الله رب العزت دی به د تمام مشکلات څخه خلاص کړي او پریشانۍ به یې ورحل کړي. هغه داسې عمل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت مبارک کې هر حال د پریشانۍ غ الله یشته دي. کم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه مبارک په خپل بدن کې جاری کړي، پر سنت باندې عمل وکړي، نو دغه کس بر الله هیڅ کله په دنیا کې پریشان نه کړي او هیڅ کله به الله خوار او ذلیل نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سنت مبارک کې ګټه ده، هغه هم د دنیا هم د آخرت. نو کوم څوک چې پر سنت باندې عمل کوي هغه به الله هیڅ کله نه کړي پریشان. دا تاسو په خپل ژوند کې تجربه در سره وکړي. هغه څوک چې هغه سنت ته په کم نظر ګوري او دا وایي دا سنت دی، فرض او واجب نه دی، پرېږدي، په سنت باندې عمل نه کوي، هغه باره کې یو حدیث مبارک تاسو ته بیانوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته یو کس ډوډۍ خوړله، نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې په سم لاس سره ډوډۍ وخوره، په چپه لاس سره ډوډۍ مه خوره. نو هغه خبره نه ومنله. د هغه بعد د کس دغه سم لاس وچ سلو او دی بالکل حرکت په دې کې نسو پیدا، حرکت ختم سو او سم لاس بالکل شل سلو. نو دغه لاس بیا بیرته په ژوندګي کې خپل خولې ته نه دی راپورته کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت څخه هیڅ کله انکار مه کوئ. کم څوک چې پر سنت باندې عمل نه کوي هغه د کوشش وکړي او دا دی ووایي